په تیر یو کال کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د چاپیریال له ستونزو او د اقلیم له بدلون سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې چې مهمې یې په لاندې ډول دي. لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست، نړیوالو چاپیریالي مالي میکانیزمونو د اقلیم بدلون شاوخوا 30 پروژې چې په هېواد کې له فتح او سیاسي پرمختګونو وروسته په تعلق کې اچول شوي دي، چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او د ملل متحد اړوند نهادونو په همکاري په یو کال په جریان کې 7 پروژې د 28.45 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د تعلق څخه ایستل شوي او 3 نورې پروژې د فتح څخه وروسته د ادارې د اقلیمي بدلون او تنوع حیات په برخه کې چې 1.14 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت تعهد ترلاسه کړی دی. په 1445 هجري قمري کال کې د 1,08,000 او 30 امریکایي ډالرو په ارزښت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د داخلي مؤسساتو سره 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي چې دا مهال ذکر شوي پروژې د هېواد په مختلفو ولایتونو کې د تطبیق په حال کې دي. زموږ تمرکز پر دې دی چې څو په هېواد کې د اساسي او مهمو پروژو تطبیق ته زمینه برابر کړو او همداراز کوشش کوو چې په محلي کچه د بدیل معیشت له لارې خلکو ته د کار زمینه برابر کړو. انشاء پایدار په برخه کې د دې ادارې لاسته راوړنې د دوامداره پرمختګ او انشاء پایدار تامین او نړیواله او ناوړه چاپیریالي اغیزو د مخنیوي په موخه کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې 1520 انکشافي زیربنایي پروژو او د تولیدي او صنعتي فعالیتونو د چاپیریالي اغیزو ارزونه ترسره کړې ده، چې د دې جملې څخه 1498 پروژې او فعالیتونه د دې ادارې لخوا تایید شوي او چاپیریالي جوازونه ترلاسه کړي دي او 22 پروژې چې چاپیریالي معیارونه یې نه وو پوره کړي رد شوي دي. همدارنګه د ساحې د ټاکلو او د فعالیت کوونکو د ککړتیاو د تنظیم او مخنیوي په موخه 10 چاپیریالي راهنمودونه جوړ او ترتیب شوي دي. د یادونې وړ ده چې په هېواد کې د پانګونې د اسانتیا په موخه د چاپیریالي جوازونو د ورکړې پروسه د پخوا په پرتله اسانه شوې ده. یوه دورې به دلته وکړو. مخکې وختونو کې چې به کله دې ادارې جوازونه ورکول نو بیا به پروپوزلونه جوړېدل. هغو پروپوزلو کې به تقریبا تر 2000 2500 حتی تر 3000 ډالرو به د پروپوزل پر سر باندې پیسې اخیستل کېدلې، خو الحمدلله موږ هغه سلسله ساده کړل. اوس د تجارو څخه هغه پیسې نه اخیستل کېږي او نه پروپوزل ورته جوړېږي. ادارې ته تجاران راځي پر یو درو سادو ورکو باندې هغوی ته هغه اصول شرایط ورښودل کېږي، همالته هغه خناپوري کېږي، هغه تعهدات ترې اخیستل کېږي، وروسته هغوی ته جواز ورکول کېږي. او بل د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې په برخه کې کارونه او پرمختګونه د افغانستان د طبیعي منابعو، نادرو حیواناتو، ځنګلونو او طبیعي مناظرو له پلوه یو شتمن او بډایه هېواد دی چې په تېرو 40 کلونو کې له بده مرغه ډېر زیانونه لیدلي دي. نو له همدې امله په جدي توګه ساتنې او پاملرنې ته اړتیا لري. د دې ادارې له لوري په تېر کال کې د بند امیر ملي پارک، د پکتیا ولایت منډیر، د بدخشان، واخان او د کابل کې کورشمت خان د مرغانو او حیواناتو د استوګنځي سیمو د فزیکي او بیولوژیکي وضعیت څخه څارنه شوې ده. همدارنګه په بلخ او فراه ولایتونو کې د وحشي حیواناتو د نسلګري له فارمونو څخه چې د دولتشبه او الغرافه مؤسسې لخوا جوړ شوي او اداره کېږي ارزونه او څارنه ترسره شوې ده. د ادارې د CBD کنونسیون یا د ژوندبڼو نړیوال کنونسیون د اهدافو د پلي کېدو او په هېواد کې د وحشي ژوو د ساتنې په منظور د ژوندبڼو ملي ستراتیژي او د عمل پلان د 6 کالو لپاره جوړ کړ. او همدارنګه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او د WCS مؤسسې له لوري د نورستان ملي پارک د بایوفیزیکي او ټولنیزې سروې پروژه پیل شوې ده. د انقراض ګواښ سره مخ وحشي ژوو او نباتاتو ساتنې او قانوني تجارت په برخه کې خصوصي شرکتونو ته د وحشي او نړیوالو تجارت 55 سایټیز اجازه لیکونه صادر شوي دي.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره په هیواد کې د ځنګلونو ساتنې په موخه نظارتي او حفاظتي پلانونه تطبیق کړي دي چې له نیکه مرغه د ځنګلونو د وهلو او د قاچاق څخه د مخنیوي په منظور د کورنیو چارو وزارت له لوري 1200 کسیزه شنه قطعه رامنځته شوې ده او په فعالیت باندې بوخته ده. د یادونې وړ ده چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د امنیتي او استخباراتو ارګانونو په همکاري 1214 الوتونکو مرغانو او وحشي ژوو د قاچاق مخنیوي کړی چې په دې برخه کې د ټول اړوندو مسؤلینو له همکارۍ څخه مننه او قدرداني کوو. موږ په دې الحمدلله توانېدلي یو چې په ټولو ولایتونو کې مو د ښکار مخه نیولې ده. هېڅوک دې ته نه پرېږدو چې د افغانستان د حیواناتو ښکار وکړي او کوم کسان چې ونیول سي هغوی قانوني مرجع ته وړاندې کوو، هغوی د خپل دغه اعمال سزا ویني. د چاپیریال ککړتیا او د کنټرول په برخه کې د دې ادارې کارونه اوس مهال چاپیریالي ککړتیا په خاص ډول د اوبو او هوا ککړتیا د نړۍ د هیوادونو او د افغانستان لپاره له جدي ننګونو څخه ګڼل کېږي چې په ځانګړې توګه د لویو ښارونو اوسېدونکي زیات اغېزمن کړي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي او راکمولو لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي دي. دې ادارې په تیر کال کې 23,328 ودانیو تولیدي او صنعتي فابریکو، اصنافو، روغتیايي مرکزونو، د سون توکو او د فاضلابو له سیسټمونو څخه د اصلاح په موخه نظارت کړی چې په نتیجه کې 1581 فعالیتونه اصلاح، 2849 فعالیتونو څخه تعهد اخیستل شوی او 14,825 فعالیتونه له وړاندې اصلاح وه چې ورڅخه نظارت ترسره شوی دی. د دې سربیره په تیر کال کې د هیوادوالو 80 چاپیریالي شکایتونو ته رسیدګي شوې او د هغوی شکایتونه ارزول شوي دي. د دې ادارې بل فعالیت د پلان جوړونې، پالیسیو او تقنیني اسنادو په برخه کې دی. دې ادارې خپلې 6 پالیسي او تقنیني سندونو باندې بیا کتنه کړې، تعدیل او تثبیت کړي دي او همدارنګه د حکومت د نور وزارتونو او ادارو په 14 پالیسیو او تقنیني اسنادو کې چاپیریالي موضوعات مدغم کړي دي. همداراز د مرکز او ولایتونو لپاره 40 عملیاتي پلانونه، 3 میاشتني او کلني ګزارشونه د چاپیریالي پروژو له نظارت څخه چمتو او ترتیب شوي دي. او بل د دې ادارې فعالیت د چاپیریال ساتنې عامه پوهاوي د ترویج په برخه کې دی. عامه پوهاوی او د خلکو مشارکت د چاپیریال ساتنې په برخه کې اساسي رول لري. هر څومره چې د چاپیریال په اړه د خلکو پوهاوی زیاتیږي، په هماغه اندازه به د چاپیریال ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وشي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره خلکو ته د پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې ځان مسؤل ګڼي چې په تیر یو کال کې 9,170 چاپیریالي اعلامیې، خبرتیاوې، خبرونه او له ملي او نړیوالو رسنیو سره 210 مرکې او 8 مطبوعاتي کانفرنسونه ترسره کړي دي. دغه راز د چاپیریال ساتنې ملي اداره په مرکز او ولایتونو کې د علماء کرامو، قومي مشرانو، ښوونځیو او مدارسو، پوهنتونونو او د مختلفو علمي بنسټونو په همکاري د عامه پوهاوي 1432 برنامې او پروګرامونه ترسره کړي چې په مستقیم توګه 2,140,900 کسانو ته او په غیر مستقیم ډول باندې په لکونو انسانانو ته د چاپیریال ساتنې او اهمیت په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. په دې برخه کې د هغو رسنیو او مطبوعاتو څخه مننه کوم چې د چاپیریال د ارزښت او ساتنې په اړه خلکو ته غوره پیغامونه رسولي، او یو ځل بیا هم د مطبوعاتو او رسنیو څخه هیله کوم چې په دې درانه مسؤلیت کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره لازمه همکاري وکړي. همداراز د خپلو خلکو څخه هم غوښتنه کوو چې د هیواد د چاپیریال په ساتنه او سمسورتیا کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
کارهایی که به خاطر بهبود محیط زیست به خصوص شهر کابل شده. شما بهتر میفهمید که شهر کابل مجموعاً با 1.5 میلیون نفوس دیزاین شده و فعلا بالاتر از 6 میلیون نفوس در اینجا زندگی میکنند. در صورتی که کثرت نفوس در یک منطقه اضافه میشه باعث از این میشه که آبها آلوده شود، محیط آلوده شود، هوا آلوده شود که جلو پلان هایی که تا فعلا تطبیق شده برای شما بهتر معلوم است که اداره ملی حفاظت محیط زیست پلان کاهش و جلوگیری از آلودگی هوای شهر کابل دارد که هم مسئله پلانش در حال تطبیق است که در 22 ارگان زی دخل است و شمول وزارت انرژی و آب که قسمت آب شما سوال کردین که آب فعلا سرش پروژهش جریان داره که میخوان به خاطر شهر کابل چون سطح آب بسیار پایین شده از اثر استفاده بیش از حد و نفوذ بیش از حد و خاطر از این و مسئله تغییرات اقلیم است که بارندگی ها کمتر شده و میخوان که پروژه پنجشیر روی دست دارن که کارش سروی ایناش دیزاینش تکمیل شده. صرف مسئله تعهد پولیش است که تعهد پولیش به دستشان برسه. انرژی و آب از دریای پنجشیر به کابل اینا تامین میکنه. سالانه 25 میلیون اسلحه ها را باید در سرتاسر کشور غصب شود. یک اقدامی است که انشالله میتونه کمک بکنه ما را برای احیای بیشتر جنگلات و برای گسترش جنگلات. بحث بعدی پروژه‌ای را که از مکانیزم‌های مالی از حالت تعلیق برآمده و فعلا هم در جریان است. بیشترین پروژه ها تمرکزش بالای احیای جنگلات و جنگلکاری و علفچر و اینا هستند. با تطبیق از ما میتونیم که مساحت کلی کشور به مو حدی که قبلا بود ما میتونیم که افزایش بدیم. در این اواخر از جمله پروژه‌های تعلیق شده محیط زیستی و تغییر اقلیم که تعلیق شده بود بنابر سعی و تلاش رهبری اداره محیط زیست با شرکای بین‌المللی 7 پروژه از حالت تعلیق برآمده. یعنی به این معنا که پروژه‌ای است که در حال جریان است و پروژه‌ای است که اخذ منظوریش ما در می اواخر دریافت کردیم خوشبختانه و 3 پروژه دیگر در می اواخر از تحصیلات جهانی محیط زیست که با جزئیاتش برای سوال اینا میم تعهد دریافت شد، طرحش آماده شد و قرار است که با تحصیلات جهانی محیط زیست در اواخر امسال و شورای جف ارسال شود. د 1440 هجري قمري کال لپاره د دې ادارې عمده پلانونه په لاندې ډول دي چې تاسو د 9000 ته وړاندې کوو. د ساتنې ملي اداره د خپل وظیفوي او مسؤلیت سره سم د هیواد ټول وګړو لپاره د سالم چاپیریال رامنځته کولو ته ژمنه ده. په راتلونکي کال کې به مو څه هم دا وي چې د اقلیمي بدلون د مدیریت کولو په منظور د رسمي اړیکو په وسیله د دې ادارې ځنډول شوي پروژې یو ځل بیا هم تعقیب او د نړیوالو مالي میکانیزمونو څخه نوي مالي فرصتونه پیدا کړو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP په همکاري د افغانستان د ملي مشارکت سند NDC د پاریس توافقنامې د اهدافو د لاسته راوړنو او د اقلیمي ستونزو د رسیدو په موخه بازنګري او د دې بیاکتنه شوې. د دې سند په بنسټ د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره تر 230 عیسوي کال پورې د افغانستان نیازمندي چې اندازه 100 میلیارډ ډالر ته د دې سند رسیږي تخمین شوې ده. همدارنګه د اقلیمي بدلون ستراتیژي او د سازش ملي پلان تر بیاکتنې لاندې نیول شوی دی. دغه راز د دې ادارې له لوري د نیالګیو کښېنولو ملي کمپاین اته کلنه طرح هم جوړه شوې چې د اړوند اداراتو په همکاري به تطبیق سي. د NDC سند چونکې ډېر مهم سند دی د پاریس د تړون څخه وروسته دغه سند د دې ادارې په 2020 کال کې پر دې کار شوی و. په هغه وخت کې کار تکمیل شوی نه و. دغه څخه وروسته موږ په دې NDC سند باندې بیا کار شروع کړی دی. تقریبا د سند نور نهایی دی تقریبا 2% کار بیا پاتې وي د UNDP مؤسسې سره په همکاري باندې. دا سند چې تقریبا د میلیارډونو ډالرو په اندازه باندې دی. که دا سند د UNFCCC یا اقلیمي بدلون نړیوال کنوینسیون سره شریکېږي امید لرو چې هغوی په دې کې موږ ته مثبت جواب راکړي. په دې سند کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې یعنی هغه په سړکونو کې سي په بندونو کې سي په نور امورو کې په افغانستان کې
د دې سند په تطبیق سره به موږ ډېرې لویې غټې پروژې ولرو. نو امید لرو انشاءالله چې دغه سند به هم ډېر ژر تکمیل او موږ به د اقلیمي بدلون نړیوال کنوینسیون سره شریک کړو.